آیا پر ډیورنډ معامله سوې ده؟ سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. له مطلب تر لیدلو مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هغه څرګندونې په کلکه رد کړي چې ګڼي د ملي یووالي حکومت له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه معامله کړې ده. ولسمشر غني تېره شپه یې د شمشاد په نوم له یو ټلویزیون سره مرکه کوله، وویل په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله نه ده سوې او په دې برخه کې څوک یوه کرښه لیکل څه هم نشي موندلی. ښاغلي غني ټینګار وکړ چې ډیورنډ کرښه د افغان ولس پورې اړه لري او پرته د ولس له مشورې او پرېکړې هېڅوک په دې برخه کې کوم اقدامات نشي کولی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې که ولسمشر سي د ډیورنډ آیا به راپورته کړي، که نه ویل چې افغان خپل تاریخ نه هېروي او خپل قدرت ته انتظار کوي. ولسمشر په دغه مرکه کې دا هم ویل چې که پاکستان د افغانستان په اړه خپلو تګلارو کې بدلون رانولي او د کابل له دښمنۍ لاس وانخلي، نو د جنوبي اسیا تر ټولو فقیر هیواد باندې به بدل سي. د هغه په وینا پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ او 80,000 میګاواټه برېښنا ته اړ دی او دا له افغانستان سره په دښمنۍ نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې پاکستان اړ دی د افغانستان او سیمې په تړاو د جګړې د څونې پالیسي بدله کړي، ځکه د سیمې تر ټولو لوی اقتصادي فرصتونه به یې له لاسه ووځي. ولسمشر له ګاونډي هیوادونو سره پر ښه ګاونډیتوب، متقابل ګټو او احترام د ټینګار ترڅنګ ویل چې اسیا د صنعتي کېدو په حال کې ده او د سیمې هیوادونه باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي. د غني په خبره چې افغانستان د منځنۍ اسیا زړه او یو څلورلاری دی، نو دې هیواد کې سوله او ثبات نه یوازې د سیمې د هیوادونو د سولې او ثبات لپاره ګټور دی، بلکې د اقتصادي پرمختګ لپاره هم یو ښه بستر دی. ولسمشر غني وروسته له هغې د ډیورنډ کرښې په تړاو خپلې څرګندونې وکړې، کله چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و ډیورنډ کرښه یو پیژندل شوې رسمي کرښه ده او افغانستان یې باید په رسمیت وپیژني. خو افغان حکومت له وړاندې هم ویلي و چې ډیورنډ د رسمي کرښې په توګه نه پیژني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغان حکومت دغه ډول څرګندونې چې وایي چې ډیورنډ د رسمي کرښې په توګه نه پیژنو، د افغانستان د سولې په روانو بهیر او هڅو هم ناوړه اغیزه وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د ډیورنډ کرښه هیڅکله موږ په رسمیت نه پیژنو. د دغې کرښې په اړه باید د افغانستان خلک تصمیم ونیسي، نور څوک د ډیورنډ په اړه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري. اوسنی مطالب مو همدومره کوم خوښ شوی وي ضرور یې لایک کړئ او شیر یې کړئ او د دغسې ښکلو او تازه مطالبو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه یې خبره تاسې ټولو ته ښه وخت. خدای په امان.